الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وأصدق القائلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العلي العظيم. محترم طالبانو، غواړم ستاسو ته نن د امر بالمعروف والنهي عن المنکر په اړه یو څو مختصرې خبرې وکړم. محترم طالبانو، د اسلامي امت د صلاح بقا یوازې او یوازې په امر بالمعروف والنهي عن المنکر سره کېدای شي، لکه څنګه چې الله تعالی د بني اسرائیل امت په قرآن کریم کې بیانوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كانوا لا يتناهون عن المنکر لبئس ما كانوا يفعلون. دی بل منکر څخه منع نه کوله، دی چې کوم کارونه کول دی ډېر بد کارونه کول، نو دی عمل الله تعالی د دې قوم په قرآن کریم کې ذکر کی او دی دغه فریقه پرې شوه. الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته تر ټولو غوره امت ویلی دی، ځکه چې دی امر بالمعروف والنهي عن المنکر کوي. الله تعالی فرمایي: کنتم خیر امة اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت یاست، تاسو راوستل سوي چې خلکو ته امر بالمعروف والنهي عن المنکر وکړي. الله تعالی د امر بالمعروف والنهي عن المنکر مقدم ذکر کړی دی. د امر بالمعروف والنهي عن المنکر څخه د امر بالمعروف والنهي عن المنکر فضیلت ښکارېږي. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من رأى منکم منکرا فلیغیره، فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان. که چیرې یو تاسې یو بدکار کوونکی وویني، اول یې په لاس سره منع کړي، که په لاس سره مو نه سوی منع کولی، نو دوم یې په ژبه سره منع کړي، که په ژبه سره مو هم نه سوی منع کولی، دا په زړه کې وګماني د ده ایمان ضعیفترینه درجه ده. محترم طالبانو، امر بالمعروف والنهي عن المنکر د عذابونو سختۍ کوي او امت د صلاح لور ته بیایي، او دا وحدت پیاوړی کوي او له غرور سبب ګرځي. محترم طالبانو، امر بالمعروف والنهي عن المنکر عمل د نبی علیه الصلاة والسلام د ټول ژوند برخه وه. نبی علیه الصلاة والسلام په هر وخت کې سره بغم ورسره و، د امت د صلاح کوشش به یې کوه. نو پر موږ او تاسو هم لازمه ده د علم د ترلاسه کولو سره سره امر بالمعروف ونهي عن المنکر په فکر کې ونیسو، لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام امر بالمعروف ونهي عن المنکر کوي، نو پر موږ او تاسو هم امر بالمعروف ونهي عن المنکر لازم دی، تر څو چې خلکو ته په خپلو کورو او په خپلو مدرسو او په خپلو کلو کې خلکو ته دعوت ورکړو او خلک سمې لارې ته راولو، تر څو چې د الله تعالی په اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو عمل وکړو. او زه نور خپلو خبرو ته اختتام ورکوم. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.